من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بیا د دې نه بعد توسې زړونه سخت شول نو هغه د تیږې په شان دي یا په سختوالي کې نور هم زیات دي او بېشکه یقینا ځینې تیږې هغه دي چې د هغې نه ویلې بهیږي او بېشکه یقینا ځینې هغه دي چې چوي نو د هغه نه یو بر وځي او خامخا یقینا ځینې هغه دي چې د الله تعالی د ویرې نه رورغړي او الله تعالی د توسې د عملونو نه کله هم غافل نه دی. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آیا تاسو تمه کوئ چې دوی به د تاسو د خبرې له وجې ایمان راوړي او یقینا په دې کې یوه ډله وه چې د الله تعالی کلام به یې اورېده بیا به یې په هغې کې د پوهېدلې نه وروسته تحریف کوه حال دا چې دوی به پوهېدل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. او کله چې دوی د مؤمنانو سره ملاقات وکړي نو وایي موږ ایمان راوړی دی او کله چې د دوی ځینې د ځینې نورې سره یو ځای شي بیا وایي آیا تاسو د مؤمنانو ته هغه خبره بیانوي چې الله تعالی تاسو ته ښودلې دي د دې دپاره چې په تاسو باندې په دغه خبره سره د خپل رب په مخ کې غالبه شي. آیا نو تاسو عقل نه لرئ؟